د دوبۍ تنبې خو په بندې شوې الله دې نور ملکونو ته خیر کړي. زه یارېږم مسله چې نایجیریا پې پابندي ونه لګي په پښتنو. عمان په ویزه څونه خرچه مرسه راځي وایي؟ تقریبا 5.5 لاک. تقریبا 10,000 ځان سره راوړي وي 9,220 ته او به چې دی ورته وایي چې اګریمنټ راوړه به دا قریبا په هوټلو کې پراته وي یا ځلیږي. خلک ډېر شو که کم شو د تلو دپاره؟ د تلو پر ښه ډېر روان دي جي. خو داسې هم ګراني ده، ملک حالات هم خراب دي. ساغوی بندیزو لګولو څه د پاکستان د حکومت د سیډ نه بندیزونه دي په نوکریانو په نورو کاروبارونو باندې. موږ خپل اول 12 کاله په دوبۍ کې تیر کو، بیا راغلو 2 کاله مې دلته تیر کو، نو یو روپۍ مزدوري مې نه دی کړې. شته نه څه وکړي؟ په غټو خزانو خو غټ ښاماران ناست دي، هلته چې ورځي نو موږ چیچي هغې ته خو موږ پرېږدي نه. صدر صاحب دی دې ځای کم دی صدر؟ د وټونه کېږي کربو روپۍ پې لګي، بدلون ولې نه راځي؟ خو تا ما خو ووټ اچو، کرپشن دی جی. وطن کې ولې نه پاتې کېږي؟ وطن کې څه شی دی؟ په 15,000 په 6,000 کار کېږي چې دیزي دا وطن به پاتې کېږي چاته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا د پروټیکټر دفتر دی دلته کې جی دی جی ټي روډ د پاسه. بلا ځوانانو سم راغلي چې یاره موږ به ځو د دوبۍ تنبې خو پې بندې شوې الله دې نور ملکونو ته خیر کړي. زه یارېږم مسله چې نایجیریا پې پابندي ونه لګي په پښتنو او که افریقا وایي چې لکه پښتانه دې نه راځي نو دا بلا بیا لړو به استاد چې افریقا به موږ ته وایي چې د پښتانه دې نه راځي. نو زه وایم چې دا قصور ګورې د دې خلکو نه دی ګورې چې موږ دلته پیدا دا قصور د هغه نظام دی چې د حکمران جوړ کړی دی. ګنې دا حاجي صاحب به هغه پاغونده به چې اوس د ځانه لرې لېږي د 2 پیسو دپاره. قدرمنو په کوم نظام کې چې لوږه وي، رشوت وي، اقربا پروري وي، یو پی ایچ ډي سړی خپل سی وي سره ګرځي په دې وطن کې، دا قصور د هغه نظام دی چې په دې 75 سالو کې هغه حکمرانانو جوړ کړی دی چې عربو کربو روپۍ سره په الیکشن دې لپاره لګوي چې نظام به بدل کم. نظام دا حل دی جی چې دوبۍ موي مرض او نور ملکونو ته خدای خیر کړي. په موږ د ژوند تنبې اوس بار ملکونه خلک هم بندوي. حاجي صاحب بچې د تعلیم یافته دی؟ ماشاءالله اتم کړی دی. څه کړي دي؟ اتم پورې ویلې سبق. نه کړې په زیات هم ویلې نو خو اتم خوځه سبا ویم نه خپل ذاتي اور باندې کوشش وکړو چې وایا چرته به لګي. دا سعودي عرب ته روان دي. ویزه یې پاسو کړه؟ د ویزه ما نه دی کړی، د مال ته زوم دی هغه راله کړی دی. پوه شوې هغه دې حالات ته څنګه ګورې؟ حالات خو بجون غتو ہیں دا په مونږ خو تېره شو دا دې نه مکه چې کوم حالات و هغه ډېر ښه بهتر و. اوس چې کوم حالات را روان دي خدای خبر چې دې نه بس جوړېږي. څه امید شته چې یاره څه بدلون به راشي او ولس ته به دا وطن له خیرازه پاتې شي؟ نو آبادولو والا کس خو ده نه دی. پوه شوې ګینې آبادي کې ډېر ښه 12 کاله خو اوس هم د هغې خلکو حکومت ته بیا هم بدلون رانغی نو بیا کم ځای کې کمزوري ده. حاجي صاحب انشاءاللہ یہ جوان ہو نا انشاءاللہ بدلون آئے گا. بہت بہت شکریہ. رامخشه ته څوک لېږې که چا سره راغلی؟ نه زه ملګري سره راغلی یم. چېرته یې لېږې؟ هغه عمان ته روان دی. نو عمان کې هم چې کاڼي اوچتی نو بس خلک ډېر خو دي نه کم سے کم حالات ښه دي که نه. پاکستان زموږ حکمرانان تاسو ته پته لري. دا ناامیدي ولې ده؟ اوس هم د پروټیکټر ته بلا ځوانان ولاړ دي، دا ولې؟ بس جی روزګار نشته. هر سړی سبق وایي هغه خوشي ګرځي، نه کاروبار هم داسې حل کوم ځای کې دغه کې یو شي نن یو ریټ کې سبا په بل ریټ کې. هغه عمان په ویزه څونه خرچه مرسه راځي وایي؟ تقریبا 5.5 لاک. 5.5 لاک دا هم ګرانه شوې. نو بس جی دیزې نه ښه ده. ته چېرته روان یې؟ کहाँ जा रहे हो؟ زه ملګري سره راغلی یم. دا ملګري سره راغلی ولې زما خلک حوصله ولې ورکوې؟ او که نه ګران کار دی مسافر یم. او که نو ملګری تیار دی؟ تیار دی. او څه وایي خبرې څه کوي؟ مخکې چېرته تللی که نه؟ نه دی تللی. نو څه اسواسي وي؟ نو بس دا اسواسي جاړي راته او خفه دی. د دې وطنه ولې خلک ځي؟ نو تا د خفه ده د خپل هوښیار سړی نه ما نه څه ده تپوس نه وایم چې ته خپله خبره وکړې زما خوړو خاصم غلبېل دی تم څه ووایه؟ نو بس زه به دا ووایم چې حالات ته ګورې په خپله او کاروبارونه شته دی نه ملک هم دی دوره سره مزدور دیاړي هم په هغه زرو کې چلي. ملګري راته لږ پرېږدی؟ دا دی خوښه اچھا وایه که نه صحیح صاحب دی. بس خیر دی جی. چېرته روان یې؟
زه خو مرګري سره راغلی او جی بس هغه اخري رخصتي ده یاره را سره لاړ شه او جی د دوبه په ویزو د بندیز ته په کم نظر ګوري یاره دې ته ډېر د خفګان په نظر ګورو چېرې لکه مطلب یو خو داسې ګراني ده ملک حالات هم خراب دي ساغوی بندیزو لګولو څه د پاکستان د حکومت د سیډ نه بندیزونه دي په نوکریانو په نورو کاروبارونو باندې نو ډېر د خفګان په نظر ورته ګورو زونه وې چته بزو اخر و چرته ځو چې زونو چرته وځو زه الله دې خیر زی راول یار ډیره مهرباني که پړې سی وی خو راځه کنه وای یوسف جان الله دا بس د خلکو ته ډېر مشکلات اوس مو وختونه راغلي نه هیڅ پکې کار مار نه کوي په کار د دغه تک خپل ځای کې وته دغه کولو شی وزه 13 سر نه رولم په کار یو ځای کې کوارټ کې یو داسې ځای کولاو کړه وای د کوم ځای کې چې غاټه علاقه وای هغه کې د ځنه کولاو شوی وای سہولت د پروټیکټر والا افیس کې سہولت نشته او هیڅ سہولت نشته په خو هیڅ سہولت نه څه سره پکې څه دغه شته نه دی نو دلته کې کار روزګار نشته مخبل اول 12 کاله په دوبۍ کې تیر کو بیا راغلو 2 کاله دلته تیر کو نو یو روپۍ مزدوري نه د کډشتانه نه څه وکي اوس بیا سعودي د پر دغه کړی ده په 6.5 لک مې ویزا وخت بچیان به پرې دي سب کې مجبورې نه پرګه دي دا ډېر ګران کار نه دی بچا قسم دې ګران کار والے رس کله سړی په ایرپورټ وځي اوس خو چاته پته نه لګي هر سړی بس بیمه ته زور کوي د نیوي کسانو ته خو پته نه لګي اوس کله پښتنو باندې دوبه غتم به بند شو یا په سختن راغی وجه سره بس هغه د دوبه غلطي نه دی زه پکې خپل مازه دا مونږ خپل یو ورکه لکه ډېر پکې غلط کارونه داسې وکړو هغه بند کړی دي په کرونا ټایم کې داسې خل راغلو هغه به پکې خیرونه غوښتو جمعې المنځنه څه عمر تیب پر خلینه څه پر خیر دنه ورکړي دا پښتنو خیر مار بس نه مې کو پښتنو پر کې ډېر کام او کام خو څه بیا د کوم ځله ولا خلک پکې ونی ولا ناغه په ټوله وځي باندې دا غځه ولا مطلب دا چې بس بیا خو ټول بدنام شي لکه یو کسي پکې ټینګه دا غاله کې وځي به باندې نو خلکو ته ډېر مشکل دي صدر صاحب دی دې کم نه صدر برابري خیر ده سرجی داسې چل دی چې دا خلک چې کم دي دا ډېر لري نه راشي دلته پروټیکټر ته ویزا وي پاسپورټ وي ارسی وي خو دننه وتي چې اګریمنټ راوړه به دا غریبان راوځي دلته په هوټلو باندې 2 شپې وکړي 3 شپې وکړي یا ذلیل شي راغلی تقریبا 10,000 ځان سره راوړي وي 9,220 ته او به چې دی ورته وایي چې اګریمنټ راوړه به دا غریبان په هوټلو کې پراته وي یا ذلیلېږي چې پاسپورټ شته ویزا یې راغلې ده شناختي کارت شته نو بیا اګریمنټ ته څه ضرورت ده خو اګریمنټ دې دپاره غواړي چې داخله دي او چې د کم بار ولاړ دي ورسره داخلي اول زه خالي یم دی خو ګیر کې په پولیس یار اول زه خالي یم او چې د کم دننه ناستې داخله دي او چې د کم بار ورسره دي دا ورسره اخله دي دا راته دلته هم ټوټان ګرځي دا ټول ګرځي دا که چا انټرویو درکړه دا ټول ایجنټان دي تا ته زه کار ته راغلی زه هغه ته راغلی دا ټول ایجنټان وو ولې چې سپینې مه وایه چې ژوند کوي زه سپینې خبرې کوم پلار نه یارېږم دلته څه کوي دلته مې شاته کور ته راوځه بس کله نه کله ایجنټي کور کې چا نه پیسې واخلو چا نه واخلو چا ته کار همداسې وکړو چا ته پرې وکړو چا سره نوي جیب نه ورکو خو خلک دغه چې ذات کر دي دپاره ژاړي چې د هغو د اګریمنټ یې ولګي خلک غریبان لاړ شي په هوټلو باندې 2 شپې کوي ما دغه ورځ کسټمر راغلي ولا اله محمد رسول الله چې ژړېدلو د عمان ویزې وي دی چې اګریمنټ یې راوړه اوس په دوبۍ کې پولیس صفایي راووتله دوبۍ کې پولیس صفایي کومه نه راغله دا بس چې کوم د اسلام آباد کې ناست یا په دې باندې واچوي چې دغه راوړې دغه کسانو ته وایي چې دا راوړه دا ټول نه تپوس کوي چې دا وګوره ټول والا همداسې یا کنه کسانو همداسې یا کنه زه یو خبره دا وکړم د مرګري دا خبره چې کوم وکړه نو زایم دا پروټیکټر چې کوم افیس ته دا غي افسرانو ته به زما دا یو گزارش شي چې دا کم راشي دا ټول لړزېدلي دي دا قرضو پیسې به وروړي یا به ګډې بيزه خرڅ کړي دلته وتا ته ولاړ نو دا دلته کو د خار هوټل خو ګرانی ډېر زیاتې نو خیر تاسو مو سره احسانو کوي ټیک ته په دې نظام کې ظلم ډېر دی خو د مرګرو ته زما خاص دا دی چې تاسو له خدای پاک وسه اختیار درکړی دا چې کم د لری نه راشي د تیرا یو مرګ په ګډای لګیا دي نو چې دون لری نه راشي نو که خیر دی یو کاغذ نه مخ ودی خو نو لار ولا ورکوي چیزي हम करेंगे आपका इलाज मोटापा शुगर हमेशा दा पर खत्म शो अल्हम्दुलिल्लाह और बे औलादी का इलाज अब मुमकिन ना तुर्की ना बैरूने मुल्क जाने की जरूरत مونږه 1000 نه زیات مریضان وکتل او 4-450 مریضانو اپریشنونه وشول کامیاب دلته الحمدلله لاړل बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर मुश्ताक और अगजई अब करेंगे आपका इलाज आज ही तशरीफ लाएं क्लिनिक नंबर 14 3rd फ्लोर आफरीदी मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड टीचिंग हॉस्पिटल والا مرغله د پروټیکټر دا او چاته بځي
او بس بیا روان یو کلی ته کلی ته کلی ته نه دوبۍ ته ځي که سعودي عرب ته ځي؟ سعودي عرب ته دوبۍ ته ولې نه؟ دبی اوس یې ځای باندې مو د انګور ځیلې منې ته چېرته روانې لکه؟ زه سعودي عرب ته ویزا په څو ده؟ ویزا 8 لکه باندې کېږي. په څو اخیستې ده؟ ما تقریبا په 7,500 روپۍ مو خستی 7,500 تقریبا پاکستاني څونه جوړېږي؟ 11,000 روپۍ 12,000 ټوټل خرچه پکېږي. راځي نو د ویزو خو په بندیز هم لګېدلې بیا هم هلکانو خلک راځي پروټیکټر له او جی را روان دي جی بشماره را روان دي سر دوبۍ ویزې میزې خو بندې دي. ما خو سعودي طرف ته پروګرامونه دي جی سعودي ته ځي څو کابل سیټ ته ځي خلک ډېر شو که کم شو د تلو دپاره؟ د تلو لپاره ښه ډېر روان دي جی. یعنې اوس هم د پروټیکټر دفتر مخامخ په دا سوونه ځوانان ولاړ دي. همداسې دننه هم ولاړ دي سر څونه چې بار دي دونه دننه هم دي سر بلکل سر. دا تعداد کم نه شو زیات شو وجه؟ بس بېروزګارۍ نه دي جي دلته پاکستان کې. دا ټول ځوانان د دې وطن وځي دا وطن کې به پاتې کېږي څو؟ وطن به همداسې ویجاړه پاتې کېږي سر وړاندې به پاتې کېږي ځکه چې تعلیم یافته پکې څه کوي دی او پکې سپي جنګوي خلان به پکې لتې وي سر. ته چېرته روان یې ورور؟ موږ ځو سعودیه ته ځو سعودیه ته. مخکې مسافري کړې؟ نه جی پیدا ځل باندې روان یو. ولې روان یې؟ بس مجبوریت شي جی زمونږ خپل ریاست داسې دی قانون نشته دی جی مخکې چې کم روزګار و زمونږ هغه خسته ټیک ټیک روانو اوس هغه شان روزګار نشته چې کم مخکې زمونږ. څو بچیان؟ زما 2 بچي دي. تا کې به دونه تواني چې ته به خپل کاکې په ایرپورټ باندې پرېږدې؟ بس چې مجبوریت شي نو بس بیا خو به دغه کې قرباني به ورکې همدې بچو دپاره خپل مور پلار دپاره خپل ځان دپاره بس دا محنت یا کال وشو د اوټونه کېږي کربو روپۍ پې لګي بدلون ولې نه راځي؟ خو تا ما خو اوټ اچو. کرپشن دی جی. او ته چېرته روان یې باچا؟ سعودیه ته روان یو جی. دا ولې بندیزونه لګي؟ بندیزونه خو داسې لګي جي چې ټول روان دي ځوانان چې کم ایجوکیټډ خلک دی نان ایجوکیټډ خلک دی ټول روان دي بار د خپل ځان دپاره څه سهولت د بچو دپاره د مور پلار دپاره څه سهولت پیدا کول غواړي. بال بچدار الحمدلله مخکې چېرته تللی سعودي؟ یاره په پیله ځل روان دا دونه اړه دي څنګه راټینګ که چې یاره بچي به پرېږدی او ځای به نو سر دلته وګوري په پاکستان کې د روزګار او د پاکستان کې د دیړۍ مزدورۍ زموږ خو دغه حالات دي. غریب سړی چې چېرته ځان یو 100 روپۍ پیدا کوي نو په غټو خزانو خو غټ ښاماران ناست دي هلته چې ورځي نو موږ چیچي هغې ته خو موږ پرېږدي نه نو موږ مجبوره شو چې بار لاړ شو ځان دپاره چې ته سهولت پیدا کړو بچو دپاره مور پلار دپاره سهولت پیدا کړو مجبوره هم فیصله اخیستې ده په ډېره مجبورۍ کې جي. یعنې په خپلو وسایلو باندې چې کله خپل پښتون ته اختیار نی نه بس بیا به دا وځي به دا شهزادګان که نه بهر په دې دره کې کویله راوتې ده او هغه ماشومانو لا چې کوم ماشوم پیدا شي هم پکې د هغه حصه وي د درې خلک خوشحاله شو. هر ځای کې مادینیان د پښتون د خپلو لاندې پراته دي خو دا هغه خیرمار دی چې د خزانې د پاسه ولاړ دی خو په کمیس کې یو تڼۍ هم نشته. دا حکمران به موږ له نوره څه ګټه راکړي چې دیزي دا وطن به پاتې کېږي چاته؟ چاته روانې؟ بحرین ته خیره دوبۍ ته ځه که نه؟ دوبۍ مې هم کراس کړی ده سعودي عرب مې هم کراس کړی دی اوس د خیره بحرین ته ځم. دا ولې دونه ملکونو باندې ګرځې او سبق نه نیسې ولې؟ بجل ته راشو واپس هم راتنګ چې بیا لاړ شو بجلي نشته دی سهولت نشته دی موبایل راپسې بند کړی دا وګوره یو نه مې دا بل کنیکټ کړی دی پوه شوې. ولې ځې تنګ یې روزګار نشته؟ په خپل موبایل باندې دا ټیکس په ورکوم نو څه ضرورت دی دلته؟ دا مایک ما د انګلینډ نه راوغوستو د دونه قیمت نو چې دونه پې ما ټیکس ورکړم لکه 19,000 روپۍ دې باندې ما ټیکس ورکړم DHL باندې راغلی او دا چې دلته کېالی نه ښه په 6,000 روپۍ باندې ښه خشته کېږي دونه ټیکس ځان له موبایل والا د هغې نه زیات په ټیکس ورکوي یا لکه صیبه ټیکس واخله وطن جوړ که هر څه واخله صیبه خو دا وطن خو جوړول غواړي که نه ستا د ټیکس نه د چا انکار کړی دی خو د هر یو شهزاده مخ ته وګوره په دې مخ یو مور ساه اخلي په دې مخ یو مور ساه اخلي یو پلار دې ته ګوري او دا بچي چې د مور پلار نه روک شي نو دا د دې حکمرانو د دې نظام ظلم دی. چاته روانې باچا؟ زه ترکي ته. ترکي دې ولې خوښ که دې خوا شوه چې؟ والله بس مشر ورور هم د هغه له هر څه کړي دي. که دلته پاتې شو نو ښه ده؟ ولې ښه نه ده خو چې سهولت یې څه وکړي ګټو که نه نو چې څه ګټو نه څه به کوو اخر. ستا نور ملګري یاران دوستان هغې هم ځي رور دې هم تللی دی تم چې لاړ شي بېبې به څه کوي؟ بېبې به څه کوي بېبې خفه ده خو بس څه وکړو مجبورۍ نه ځو که نه. درته وایي مور چېرې مه ځه؟ ولې نه وي خو مجبوري ده که نه دلته کې به څه کوو. ته چېرته روانې باچا که نه څوک رخصت دی؟ قطر ته روان بال بچ
بال بچو شته دلته دي وطن کې ولې نه پاتې کېږي؟ وطن کې څه شی دی په 15,000 په 6,000 کار کېږي نه کېږي 15,000 روپۍ نه نو چېرته کار کېږي. الله دې لاره صحت خري جي خیر دی ټیک ټاک روانې او جی او دا بیبي چاته پرېږدي؟ بس بیبي پرېږدو دلته بس رونو ته پرېږدو او بیبي مو پات شوی دی بیبي نشته. ولې ځې وطن نه؟ بس دلته حالات داسې دي چې مجبوراً څونه پیسې دې په دې ویزا ور؟ ویزه خو بس پرې راولېږل ملګری دی هغه پرې راولېږل نو بس خامخا ځې او خامخا ځو بس داسې حالات دي چې دلته وخت تېرول باقي مشکله دي. او جی وایه بچه څه له راغلی ته؟ جی ستاسو ملاقات له راغلی ستاسو بګ فین یو. ښه ستاسو پوزیشن؟ موږ دا وایو چې موږ ورشو پاسپورټ دفتر له د 2000 نه خبره 12,000 ته لاړه بیا دې الله تاسو له عمر او زندګی کې چې پاکستان کې یو یوسف جان دی چې هغه د هر غم په سر اغستی دی خو موږ دا وایو چې هغه خواځم او جی تاسو کم یې تاسو نه موږ هم د دې ملک خلک یو د دې ملک شناختي کارډونه دي موږ څه بل ځای ته خو نه یو راغلی جي په خپل ملک کې دا دی بل وطن ته روان یو ولې روان یو جي. Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं. मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज. राब्ता नंबर 0333338037. बेपनाह सफेदी चमके असौदिया डबल एक्शन पावर मैजिक में कपड़े धुलके कपड़ों में लाए ऐसा निखार कपड़ा लगे नया हर बार. असौदिया डबल एक्शन कैमल ब्रांड पावर मैजिक वॉशिंग पाउडर मैन्युफैक्चर्ड बाय अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री. मंजूर हुसैन मैनेजिंग डायरेक्टर. 0344 9200 520. کې څه راځي چې دا ټول سرجي د مجبورۍ نه روان یو سړی هم د خوشحالۍ نه زیږینې یو دی پکې قسم وخوري چې زه د خوشحالۍ نه روان نو بیا به مونږ ومنو خو حالات داسې د ملک چې ځوانان څه کې چې مشران مونږ نشو دمه کولی داسې حالات دي. زمونږ والد صاحب خپله بیمار دی د خپو خو کور کې نشي کېناستی جي مجبوري ده غریبي ده روزګار نشته. الله دې خیره ځې راولي. څنګه په دې لاره تېرې دی که نه دلته کې ته چې دوبۍ ته تلې؟ نه جي دوبۍ ته خو نه تلم دلته وادو نو موږ رالو تاسو مو ولید الله پاک کاکیان هم درسره دي؟ او جي دا د پروټیکټر دفتر دلته بلا ځوانان راغلي پروټیکټر یې بکي بیا به بهر ځي بلا ځوانان دا ولې روان دي زموږ ځوانان بهر؟ پاکستان کې سم نشه سر ستا بچي دا ما رور زوی دی سر انجینیر صاحب دی پاکستان کې څه شته نه نو ځي به دا وطن جوړ ولې نه شو په دې 75 سالو کې چل څه موږ خوټونه ورکو خو خلک راولو غل دي او کمران غل دي کنه سر ټول غلاګران دي لاندې سانشته ټول روان دي بار تاسو وګورئ پاسپورټ دفتر ته ورشه دنیا خلک زی دا معلوم ده فضائیه کالج کې سبق وي تاسو پروګرامونه ډېر شوق سره ګوري هر وخت یوټیوب باندې دا ګوري نو الله پاک ډېر غفور رحیم دی موږ سوال غړو الله قبول غړو سر ډېره مهرباني او کاکې ته سوال کو چې خدای وطن جوړ کی آمین چې دا کاکې چې ته بار لاړ نشي آمین چې دا هم دلته پاتې شي. अंकल के लिए दवा करो आप ठीक हो? जी पढ़ रही हैं आप? शुक्र है जी पढ़ रही हैं आप? जी सेकंड ईयर में हूँ. चलिए इस पाकिस्तान के लिए जरूर दुआ करें. इंशाल्लाह अल्लाह आपको इज्जत दे सर अल्लाह ताला आपको बुलंद रखे जज़ाकल्लाह. ये दवा है सर अल्लाह ताला बहुत इज्जत दे आपको सर बहुत बहुत शुक्रिया. बुलंद रखे अल्लाह पाक बहुत बहुत शुक्रिया.